پښتو انفم ټي وي مینوالو زم حضرت ولی صاحب او تاسو ټولو کتلو او ریدلو ولته السلام علیکم ملګرو دینه مخکې موږ ویډیو جوړه کړې و د لسونه والا د شپږو پورې خطرناک مرغیم درته خودلې وي او نن په دې ویډیو کې نن به موږ تاسو درخایو 15 والا د یوې پورې کم او خطرناک مرغۍ دي نو راځي دا ویډیو شروع کوو موږ سره اوسئ تر پای پورې که تاسو دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ ملګرو نمبر 5 کې راځي پیرګون پلیکون ملګرو باز دنیا کې د ټولو نه یو زړور مرغه دی د ته د اسمان ماستر هم ویل کیږي د دې خطرناک مخ د دنیا کې د ټولو نه خطرناک ښکاری جوړوي وړې او مرغې او مګو چنجو او داسې نور وړي کو شیان نظر په اسمان باندې وي چې چیرې پیلکون د خوراک نشو پیلکون دنیا کې د ټولو نه تیز مرغه دی د دې سپیډ 380 میټر په غنټه دی مطلب په یو غنټه کې دا 380 میټر لاره وهلې شي او چې دا کله ښکار کوي دومره تیز راځي چې پته هم نه لګي سو وشول او که هغه ځای کې کیمرا کېږ دی نو هغه ویډیو بس لو موشن کې ګوري ځکه چې دومره سپیډ کې راځي او ښکار کوي چې کیمرا کې هم صحیح نه ښکاري په نمبر 4 کې راځي سودرن جینټ پیټرل ملګرو پیټرل یو جالب او پکاتو هم یو جالب مرغه ښکاری د دې مرغۍ دومره سپیډ وی چې په یو سکند کې 15 پټه لاره وهلې شي پیټرل د نورو وړو کې مرغیو شکار کوي دا د سمندر غټ میانو ښکار هم کولای شي تاسو به یقین نه کوئ چې دا مرغۍ د ځان نه غټه مرغۍ په اوبو کې ډوبي کې او مړی کې او بیا یې اخري دا واقع هم ډیر خطرناک مرغه دی نمبر 3 کې راځي موډ سون ملګرو د مرغۍ ته هنس هم ویل کیږي ملګرو دا مرغۍ تاسو سمندر نیر د اوبو ډنډ غاړې ته هم کتلی شئ په کتو خو دا مرغۍ د انسان زړه اوبه کوي خو نه به چې دا تاسو وګورئ نو حیران به شئ چې دا مرغۍ ډیره خطرناکه ده او کله هم حمله کولی شي د دې وزن 14 کیلوګرام دی او د دې مرغۍ وزر 8 فوټه اوږدې دي د مرغۍ ډیرو سپو ته د مرګ لاره هم ښودلې ده دا خپل وزرو سره ډیر ځناور خپې هم ماتې کړي دي 2012 کې یو کس سمندر کې وړه کشته یې چلوله په دې باندې اچانک یو سوان حمله وکړه او هغه کس یې زخمی که اوبو کې مړ شو بیا د دغه ځای حکومت په ماشومانو باندې پابندي ولګوله چې دغه ځای له دې ماشومان نه راولي خلک په نمبر 3 کې راځي یوروپن هرنګ ګل ملګرو یوروپن هرنګ ګل ته رنګ هم مرغۍ هم ورته ویل کیږي دا په کتو ډیره غټه ښکاري او د ټول یوروپن ملکونو کې مونږ ته ښکاره کیږي هسې دا خو انسانانو ته نقصان نه رسوي خو ګرمۍ موسم کې دا ډیره خطرناک وي یو دفعه یو کس کور کې د یوې مرغۍ جاله جوړه کړې او لوتو سیزن کې دا خلک د خپل کور نه شپږ ورځې نه راوتل چې هغه خلک به د کور نه بهر راوتل نو دې مرغۍ به په حمله کوله نو دې له وجې دا مرغۍ ډیره خطرناکه ثابت شوې وه په نمبر اول کې راځي ایګلز ملګرو ایګلز ډیر جالب او زړه پورې مرغه دی دا په دنیا کې هر ځای کې موجود وي ایګلز ډیر غټو ځناورو شکار کولی شي دا د یو چیلی شکار هم کولی شي دا د غره چیلی د خپو نه ونیسي او د غره نه یې ښکته راګوزار کړي او بیا یې اخري دې نه علاوه دا پیشو هم نیولی شي او شکار یې کولی شي او غټ غټ ځناور هم د هغه شکار کولی شي او خوړلی شي نو ملګرو په دې ویډیو کې درته ما در وښودل 15 هغه شکاري مرغان چې کم ډیر خطرناک دي او که تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو کمنټ کې راته ضرور ووایئ او که داسې نور مزیدار ویډیو کتل غواړئ نو په دې یوټیوب دنیا کې به موږ چیرته ګورئ هغې دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن ووهئ چې تاسو ته هر ویډیو نوټیفیکیشن سکرین باندې راځي نو دې ویډیو کې فلحال دومره دي بیا در سره ملاویږم یو ښایسته ویډیو سره هغې پورې الله حافظ